سلامونه او احترامات تاسو ټول ته یې ځل بیا د یو نوي ویډیو سره ښه راغلاست وایم. د نننۍ ویډیو په دې هکله ده هر هغه څوک چې غټ موبایل لري، سمارټ فون لري، زموږ په شمول ټول دا غواړي چې باید زموږ ستاسو موبایل ډیټا که هغه عکسونه وي، که هغه ویډیوګانې وي، که هغه کانټکټ وي، که هغه واتساپ، ټویټر، فیسبوک، هر هغه څه چې زموږ په موبایل کې شتون لري غواړو چې هغه خوندي وساتو. نو د دې باوجود چې موږ غواړو دا خوندي وساتو، خو بیا هم ځینې اپلیکیشن نشته چې موږ تاسې یا هم ګیمونه دي کله چې موږ تاسې هغه انسټالوو زموږ څخه ځینې پرمیشن او اجازې غواړي. کله چې موږ هغه الاو کړو سر پسې ونه ګرځو الاو یې کړو نو د هغه بیا زموږ ډیټا زموږ څخه اخلي او زموږ معلومات زموږ څخه ټولوي چې موږ تاسو خبر هم نه یو. نو دې دپاره چې خپل موبایل چیک کړو چې آیا زموږ په موبایل کې خو به داسې کوم اپلیکیشن شتون ونه لري چې زموږ موبایل زموږ موبایل څخه ډیټا غلا کړي او یا هم نور معلومات را خراب کړي. دې دپاره به تاسو راسئ پلی سټور ته، په خپل اکاونټ باندې به کلیک ووهئ، جیمیل اکاونټ باندې، او د هغه څخه وروسته پلی پروټیکټ. اوس وګورئ نو هارمفول اپس فاوند. فی الحال ما په موبایل کې داسې کوم اپلیکیشن نشته چې هغه زما موبایل ته ډیټا ته لاسرسی ولري او یا هم ما ډیټا راڅخه هیک کړي. نو که چیرې په دغه ساحه کې کوم دا چې اوس نو هارمفول اپس فاوند لیکلی دي، که چیرې په دې ساحه کې تاسو کوم اپلیکیشن و د هغه اجازه بنده کړئ، هغه اجازه پرمیشن یې ډینای کړئ په سیټینګ کې، او یا هم کنی هغه که چیرې ډېر مهم نه وي هغه بیخي ډیلیټ کړئ تر څو ستاسو ډیټا محفوظه شي. د توجه څخه مو مننه. نننۍ ویډیو همدومره وه. دغسې نوې ویډیوګانو نوو معلوماتو لپاره زموږ ویډیو د سره لایک او شیر کړئ او همدارنګه چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د نوو ویډیوګانو او نوو معلوماتو څخه خبر شئ.